بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. کتاب ریاض صالحین یوسلو درې او یو نمبر باب دی په باره د دې کې چې کله د څه خلکو نه څوک ویریږي نو کومه دعا به وي. دغه یو حدیث ته عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، ابو موسى اشعري روایت ته رضي الله عنه چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا او چې کله به یو قوم نه ویریدو او داغه د ضرر نه به ویریدو چې دا قوم دی مؤمنان مسلمانانو ته ضرر رسي، قال د الله پیغمبر به اویل دا دعا به کوله: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم کوله، معنی دا ده چې اللهم انا نجعلك في نحورهم، یا الله یقینا مونږ ته د دغه خلکو په مرو کې ګرځو. نحور جمع د نحر ده، هغه دې ویل کېږي چې په هغه باندې دغه شانته الاله کې کېږي. کم ځای چې دغه شانته یو انسان یو حیوان د الاله کې هغه ته نحر ویل کېږي، وجل کېږي دغه نه. معنی دا یا الله ته مونږ د دې شر نه په امن کې، دوی چې کومه بد اراده مونږ ته کړې ده الله تعالی ته زمونږ کافي شي، او الله مونږ ته د دې په سټون دغه شانته د دې په مرو کې مونږ ته ګرځو. ونعوذ بك من شرورهم، او الله تا پورې مونږ د دې شرونه پناه غواړو، پناه نیسو مونږ تا پورې الله، یعنی مونږ د دې شر نه وساتې الله، او ته زمونږ د دې دغه شانته ساتنه او کې حفاظت هم ته وکې. نو دې حدیث کې فائدہ دا چې په الله باندې توکل پکار دی، او د انسان د پاره دا پکار دی چې د خپل ځان د بچاو د پاره او نجات د پاره دغه شان د کله ویریږي باید دا دعا وکړي چې الله تعالی دې حفاظت وکړي او د الله نه مدد وغواړي. ابل حدیث باب ما یقول اذا نزل منزلا، یو سلو او نمبر باب دی چې باب د په واره دی کې چې کله یو کس یو ځای کې سفر کې روان دی، یو ځای کې دمه کوي، نو کومه دعاګانې او کومه دعا دا وایي. دلته اول نمبر حدیث ته چې عن خولة بنت حکیم رضی الله عنها قالت، خوله بنت حکیم نے روایت رضی الله عنها نه دا وی: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اوریدلی الله پیغمبر فرمای: من نزل منزلا ثم قال، څوک چې یو ځای کې پړاو واچي او د راحت دپاره هغه دغه شان ته کینی او بیا دا دعا وکړي: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. څومره اسانه ده، یو ځای کې تامن شپه راغله، یو ځای کې ته دمه کې او دا الفاظ وي، یو څوک د الله پیغمبر وي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. معنی دا ده زه پناه غواړم، پناه نیسم د الله تعالی د کلمو مکمل او ټول پورې. د الله صفاتو کلمونه مراد د الله صفاتونه دي او د الله نمونه دي، ټولو د الله نمونه او صفاتونه پورې زه پناه نیسم. من شر ما خلق، د شر د هغه نه چې کومې پیدا کړی دی، کوم مخلوق چې شری دی والله پیدا کړل د الله د کاملو نمونه او صفاتونه پورې هغه د برکت حاصلولو پورې الله ز پناه نیسم دغه نمونه پورې، دغه شر چې کوم الله پیدا کړی دی. د الله پیغمبر دا کلمات چې ویله: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، دغه کس ته به هیڅ یو شی تکلیف نه رسي تر دې پورې چې دغه ځای هغه رسخت شي ولاړ شي، تر دې پورې دغه شان د هیڅ یو قسم شی به ته ضرر ورنسي. دغه ځای کې چې دمه کوي پړاوی چولې شپه تیرې ورځ تیرې دا کلمات سره کوي هیڅ شی به ته ضرر ورنسي. معنی دا مقصد دا چې هر وخت د الله ذکر پکار دی او د الله ذکر د مؤمن مسلمان د پاره بچاو دو، دغه شان د هر قسم فتنو د شرون نه دی. او دا دغه شان د دعاګانې ردم دی. د جاهلیت هغه کوم قسمونه او کوم رواجونه او کوم دعاګانې وي، جاهلیت دور کې بسړی سفر باندې روانو او یو دشته کې به شپه راله یو ځای کې، نو دغه سړي به دا دعا کوله: نعوذ بسید هذا الوادي، موږ د دې
خړګي او د دې میدان چې کوم هغه مشر پیری دی مشر پیری مونږ هغه پورې پرانی سو دلا پورې پرانی ولا او نعوذ بسید هذا الوادي مونږ د دې علاقې چې کوم غټ پیری دی مشر دی هغه پورې پرانی سو نه مونږ ته شریعت دا وی چې ته یوځای کې کینی یوځای کې تامن شپراله یو میدان کې پاتې کیږي الله ته ځان اوس پر اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق دا یو حدیث ته ختميږي دا بل حدیث په دې باب کې وعلي بن عمر رضی الله عنهما قال عبد الله بن عمر روایت تداوی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاقبل الليل رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله به سفر کو او شپه بر روانه و او پوی به وسه ما دا شپه دا به سفر کې راځي او د شپې وخت را روان دي قال د الله پیغمبر به دا دعا کوله يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد دا دعا د الله پیغمبر کوله معنی دا یا ارض ازمکی واورا ربي وربك الله زما واسترب الله دې اعوذ بالله من شرك الله پوری پرال سم ستاره شرنا تاګه چې کوم شر دی دغه شاده ازمکه وشکیږي نور فسادونه د ازمکه په وجمانه پیدا شي تا د شر نه الله پوری پرانی سم وشر ما فيك او دا هغه شر چې پتا کې کوم موجود دی کوم شرونه او زر او هغه اذیتونه چې پتا کې دي دا غیرم الله پوری پرانی سم وشر ما خلق فيك او د شر د هغه نه چې پتا کې پیدا کړی شوی دي کمی ګټي دي کمی ونی دي کوم څه زین دي هغه نه سره راغړي په خوب کې یا نور وغیرہ چې تا کې چې الله کوم شرونه پیدا کړی دي دا غینم د الله پورې پناه نسمه وشر ما يدب عليك او د شر د هغه حشرات او حیواناتونه چې پتا باندې کوم تیریږي او راتیږي او ګرځي پتا باندې دا څومره جامع دعا ده واعوذ بالله من شر اسد واسود او د الله پورې پناه نسمه د شر د زمرینه واسود او د شر د شخص نه کوم انسان ماته ضرر راوړي رسي یا اسود نه مراد ودا په دي مارانو کې یو تک تور ماري چې دا ډېر خطرناک مار دی دا غي مار چې هغه تک تور دی دا غینم د الله پورې پناه نسمه ومن الحيه والعقرب او د عام مارانو او د لړمانانو د لړمنه پناه نسمه الله پورې ومن ساکن البلد او د دې علاقې چې موجودون کې دي اما ته شر او ضرر را رسي دا غینم د الله پورې پناه نسمه ومن والد وما ولد او د شر د ابلیس نه او د شر دغه د ابلیس ته اولاد چې کوم دی پیدا شوی دي دا غینم د الله پورې پناه نسمه یا والد او ولد نه مراد عام دغه شانته هر هغه شی چې هغه دغه شانته هغه نور دیږي او په خپلم دیږي والد چې پلار دی ولد چې هغه کوم بچی دي عام حیوانات که اصل دي کې فروع دي څومره چې پلاران دي او داغي بچی دي کدا حیواناتو کې دي کدا په جناتو کې دي کدا په انسانانو کې دي دا په حشراتو کې دي ټول د الله پورې پناه نسمه څومره خسته دعا ده دا یادول پکار دي نه به تا ته پیرین داخليږي نه به دغه شانسته اولاد کې پیرین داخليږي او نه به تا ته کوم شی ضرر رسي دا دعاګانې یادول پکار دي الله دې موږ تاسو ته یاد کړي او الله دې موږ تاسو په صحیح دین باندې روان کړي وصلی الله علی نبینا محمد